تو تاجیک هستی و تو پشتون هستی و تو ازبک هستی و تو چی هستی. پشتو زبان خودت است. ډاکټر ایاز نیازی څوک و، څه دنده یې درلوده، چا ولې شهید کړ؟ د ولسمشر غني او نجیب ننګیال ترڅنګ نورو څه غبرګون ښودلی؟ دې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. شهید ډاکټر محمد ایاز نیازی په 1443 کال کې د بدخشان یمګام ولسوالۍ کې زیږېدلی و. شهید نیازي د ابتدایي زده کړو وروسته پېښور ته لاړ. هلته یې د دارالقرا مدرسه کې درس ویل شروع کړل چې بالاخره بیا د نړۍ مشهور اسلامي پوهنتون الازهر چې مصر کې دی خپله دکتورا واخیسته. هغه د ډېرې مودې راهیسې د کابل وزیر اکبر خان جومات ملا امام و او خپلو ویناوو کې به یې افغانان رولولۍ او سولې ته رابلل چې بدبختانه نن ماښام د وزیر اکبر خان جومات کې د ځانمرګي برید وروسته اول زخمی او بیا د ژورو ټپونو له امله په شهادت ورسېده. په دې اړه د ولسمشر غني ترڅنګ نورو څه غبرګونونه ښودلي، دلته یې درسره شریکوو. ولسمشر غني د دغه برید د غندلو پر مهال وویل پر جوماتونو، تقایاو، روغتونونو، ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د تروریستي بریدونو کول بشري ضد جنایت دی. د هیواد جمهور رئیس د شهید ډاکټر محمد ایاز نیازي له کورنۍ سره د خپلې ژورې خواخوږۍ او همدردۍ څرګندولو پر مهال مسؤلینو ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او د ټپیانو د درملنې لارښوونه وکړه. نجیب ننګیال بیا لیکي طالب کافر دی، چې وایو طالب کافر دی خدای نو د خدای په کور کې د الازهر څخه په دکتورا لرونکي دیني عالم برید کفر نه دی نو څه دی؟ مولوي ایاز نیازی سوچه دینی عالم و، حتی له سیاسته یې کرکه کېده او د مسلمانانو د نفس په تزکیه او اصلاح یې ټوله توجه وه. د نیازي لویه ګناه دا وه چې جومات یې په کابل کې و، د وزیر اکبر خان مسجد امام و، د شاه فیصل امام نه و. ګناه یې دا وه چې له الازهر مدرسې فارغ و، د حقاني جاهل او جاسوس نه و، په منصوره کې یې درس نه و ویلی او د بنوري مفتیانو منافقانو خبرو ته یې اهمیت نه ورکاوه. زیار یاد بیا لیکي دا کوم اسلام دی چې دیني عالم پسې ځانمرګی بریدګر د جومات منبر ته ورلیږه او په سرو وینو کې یې رنګوه. طالبه دې وطن کې د شهید مولانا ډاکټر نیازي په څېر د ډېرې ککرۍ خاورې کړي او دا بهانې د ناچلې دي چې ګنۍ دا کار تاسې نه دی کړی، بلکې تر دې هم لوی لوی وحشتونه کوئ. ډاکټر نیازی د اسلامي شریعت په رڼا کې د ترهګریزو بریدونو خلاف د هیواد رسا غږ و چې خاموش یې کړ. ترهګره خدای دې نابود کړه. یو بل افغان بیا لیکي چې مولوي حقاني یې شهید کړو، چا یې پړه په غاړه وانه خیسته. مولوي ریحان یې شهید کړو، چا یې پړه په غاړه وانه خیسته. مولوي حماد یې شهید کړو، چا یې پړه په غاړه وانه خیسته. نن یې مولوي ایاز هم شهید کړو، پړه به یې هیڅ څوک وانه خلي. دا د جهاد هغه ډول دی چې سپیان یې مقدس ګڼي. قدرمنو کتونکو، تاسې څه نظر لرئ چې د ډاکټر محمد ایاز وژل او دارنګه بریدونه په جوماتونو کې د چا کار دی؟ خپل نظریات مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو دا ډول معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.